لنګال سره ته بډالۍ کومه وایي زه ویني ته د ګلو د رنګونو تصویر زه د یو تور تندي مالک ته د خالونو تصویر ته د وطن د زیړ سحر د مایوسۍ ابتدا زه د وطن د دې تاریکو ماښامونو تصویر ته د ځوانۍ د مستو زړونو جانانه قهقها زه تورو خاورو کې د خپلو ارمانونو تصویر ستا د تازه رخسار وږمې زما د مرګ انتها زما غمجنې سترګې سرې ستا د وختونو تصویر ته د ښاغلي جومات سپینه د عظمت مناره زه د دې خپلو بې قصوره ګناهونو تصویر ته د سپرلو د ګل په پاڼو کې لړلی پیغام زه د حالاتو په کاروان کې د ریګونو تصویر ته لا تر اوسه د چم خاورې بادوي ملوکې ما ستا د سترګو په پړک وویستو د غرونو تصویر ته د اغیار سره لمنه کې غلامه مسکا زه د نفرت په انتشار کې د آهونو تصویر ته د پامیر څوکې ته یو ستار پتار لوپټا بس ما پوره کړلو درځم د ګریوانونو تصویر ستا ننګو کې اثرات د کربلا د غرمو زه په سرو وینو جوړومه د جامونو تصویر او ته د منظر د خیال تصویر ته د ژوند ژبه ورکا ما د غزل کې کړو سینګار د اوازونو تصویر ډېره مننه جي افان څه شو افان دا ناست دی افان ته ته بډالۍ کوم بچی یو کلام ته بډالۍ کوم ښه وایي چې زور نه کوي او خپل تقدیر ته جاړي پښتانه به د خوشحال جاګیر ته جاړي اندازه د هغه ملک د خلکو واخله کوم وطن کې چې باچا وزیر ته جاړي شوګیره خوا اقبال ستا د خوب نه دا د اوسې مزدوران تعبیر ته جاړي یوې بلې زلزلې ته جواز جوړ دی خدای ته نه جاړي دا خلک پیر ته جاړي د ښکلا د لمبو وارې جوړې تیر شو چې وزګاره وي اوس خپل تصویر ته جاړي ازادي هلته د ورځې خوب لیدل دي چې غلام چرته د لاس زنځیر ته جاړي دا یې واړه حقیقت راته معلوم دی زه مسکی شم ملا خپل تقریر ته جاړي دا چې رونګه سپي کوي په ښار کې دا د بل د نصیبونو کیر ته جاړي جوړولو یې ملګرو بې بنیاده بس جاړي که اوس جوړ تعمیر ته جاړي لا د خپل وطن ګریوان ګنډي لګیا دی اوسګار نه ده چې منظر کشمیر ته جاړي ډېره مننه جي اخري کلام به تاسو سره شریک کوم زړه کې درد سینه کې دی شور څنګه ګرځولی دی زړه کې درد سینه کې مې شور څنګه ګرځولی دی او موږ د په سرونو پیغور څنګه ګرځولی دی چپ شه تپوس مه کوه د دې دربار نه بل دربار تار په تار څادر مې د مور څنګه ګرځولی دی چپ شه تپوس مه کوه د دې دربار نه بل دربار تار په تار څادر مې د مور څنګه ګرځولی دی ما خو غیرتي جانان ساتلی او دا څه وشول دا سړی د خلکو په زور څنګه ګرځولی ما خو غیرتي جانان ساتلی او دا څه وشول دا سړی د خلکو په زور څنګه ګرځولی دی مور ته به دې وایم که ما ولیده چې تا آخر 9 میاشتې خېټه کې اور څنګه ګرځولی مور ته به دې وایم که ما ولیده چې تا آخر 9 میاشتې خېټه کې اور څنګه ګرځولی دی او مفت په سرکاري پټرولو ګرځئ ښه بې شرمه یې سیبه مرسډیز مې د پور څنګه ګرځولی دی مفت په سرکاري پټرولو ګرځئ ښه بې شرمه یې سیبه مرسډیز مې د پور څنګه ګرځولی دی څه د اتفاق په کور مې کرخې تیرې کړي دي در په در مې رور پسې رور څنګه ګرځولی څه د اتفاق په کور مې کرخې تیرې کړي دي در په در مې رور پسې رور څنګه ګرځولی دی او څه پوښتې چې زه ولې ټوپک په غاړه ګرځمه تاسو مې په ګل پسې لور څنګه ګرځولی څه پوښتې چې زه ولې ټوپک په غاړه ګرځمه تاسو مې په ګل پسې لور څنګه ګرځولی دی دې نه د پیزا او د برګر مالکان څه خبر مونږ چې په ټوکړو پسې شکور څنګه ګرځولی دینه د پیزا او د برګر مالکان څه خبر مونږ چې په ټوکړو پسې شکور څنګه ګرځولی دی زلفې که د غرو ګرځولې به د خپلې وي زلفې که د غرو ګرځولې به د خپلې وي یاره خو څادر د پتور څنګه ګرځولی دی او تیر خو په منظر دی د پنجاب خلک ته څه پوه دي امن پسې دې خلکو کور څنګه ګرځولی دی ډېره مننه چې ډېره مهرباني چې